بیا به ورته قرآن ښیم اول ته چې لږې میک اپ ورته وکړي ځکه چې میډم والا سټار جوړ کړي سټار ګډ لک دروغ نشته سود نشته رشوت نشته مهنګایي خواړو شته نه مهنګایي سپو دپاره 30,000 روپۍ شته رازمین 30,000 روپۍ شته او د امام 100 روپو ته یې خوله وازه نیولي هلا قرآن ورته په پیسو ښیي هلا قاري صاحب قرآن ورته په پیسو ښیي وایي چې ورشه پیس راوړه اول ته یو پیس او بل پیس او پیپر منی پیس او هغه منی او دغه منی او ټول منی ما خو دا هم نه دي ویلي چې زما به یو مخصوص یونیفارم کمیس دې بدلي پرتوک دې بدلي زه به ورته انشاءالله قرآن ښیم خیرن خچنې راولېږه بیا به ورته قرآن ښیم اول ته چې لږې میک اپ ورته وکړي ځکه چې میډم والا سټار جوړ کړي سټار ګډ لک سټار ماشوم چلته به تاسو لیدلي هغه چاند مان دې ولې جوړ کړي په دې تیرباسه ما موږ نه رالېږي خیرن خچن او پوزه یې رابیدلي هغه شنه شنه شیان هغه توله توجه هغه ښکته راغلي څه شه قاري فریدالله او دا قاري صاحب دې هم داسې لږ غوسهناک دی توجه ماشوم هغه پوزه رابیدله او د په سترګې راوښکېل هغه یو کښ وکړه بیا یې وربرک دا کم داسې قیمتي څیز دی چې په سټور کې دا قاري صاحب ستا د بچي پوزه هم پاکوي قرآن ورته ښیي حدیث ورته ښیي شریعت ورته ښیي طریقت ورته ښیي ختم نبوت ورته ښیي سپي چې چاته غل وي ابه غلي لکه د فیصلې په ځای مونږ سپي کینو نو جواب راکې د دې کومو خلکو فیصلې چې سپي کوي دا د سپي نه بهتر شو که بدتر شو ووایه حاجي صاحب ووایه که نه ووایه هغه کاکا خوله نه خوځوي ووایه خوله خوځوه که نه ما پکې خو ما کې لحاظ نشته کنی ورشه د 00 خبر دی والا په نصیحت چې څوک سمېده هغه تبلیغیانو سم کړي دي او دا نور ټول ما ته پرېږده انشاءالله العزیز والعقل تطبیح الاشاره والکمثل کوتکن ولوړو هر ځای کې نصیحت او تقریر کار نه کوي رمضان لستړی کړ توجه د سپو دپاره 30,000 روپۍ شته او ستا خاني به زاله ومنم چې امام له د جیب نه تنخوا ورکړي خلکو نه 100 روپۍ راغونډې کړي میاشت پس چې امام له تنخوا ورکوي استاد جي دا تنخوا دې واخله خو دې میاشت کې دې هفته چوټي کړې سمه ډیوټي کوه دا ستا د اجرې نوکر دی کور کې د ښځې د جواب نه او چې جومات ته راشي امام ته چې استاد جي بیا نه وي کالام ته تللی و چکر له ولې زړی نشته د مولا زړه نه د مولا سټینډر زړی معیاري توجه سپی چې چاته غلو یا به غلي فیصلې به سپي کوي د فتاوا کې لیکلي په کارک کې قتل وشو دغه جلد کې نو سپي راوسته نو غلي معلوم کو یو میاشت پس د اصل قاتل پته ولګېده د پاکستان قانون ووایه سپي نه مني ورته جج صاحب ته وایي غل مې معلوم کړي په سپو باندې د سپو ګواهي قبوله ده الله دې مغرض ته نه پاتې کړي چې هغه د فیصلې په ځای باندې دننه عدالت کې غټ ګولډان سپي ناست دي او هغه درې پیرې غپ په غپو کې چې خلکو جج صاحب نه ته فیصله سنا دیا ستا قرآن ته سپک وکته تا د قرآن قاري صاحب ته سپک وکته تا علم ته سپک وکته تا عالم ته سپک وکته دلته جومات ته مونږ له راځي نه پلارې خفه کېږې ما هغه د پیزار په ځای کې وله دیکه ورکړي چې هلته چې لاړ شي نه بیا ځي او هغه استاذ ته وله سرجي وایي سرجي او سرجي او سرجي او سرجي ما یو ډون دی ولې خپې درته نه ښکاري کله ته خپې جیم وایه که نه او جومات ته خو خدای شته که پلارې راغی د پیزار په ځای کې یو ماشوم راشه فار اګزامپل راشه بچې ته راشه دغه ځای ښکته ودرېږه بره منظم اخوا دې ته مخ که لږ راجوښ شه روستو راشه بس پلار به د جومات په ځای کې ودرېږي د جومات ځای نه به چې قاري صاحب دا دی دا راغی در پرې مې خو دغه ځای نه دننه ځکه نه راځي چېرته ته مطالبه ونه کړي چې پکې راوړل پکار دي د جومات کې UPS پکار دی توجه
چاچه قرآن پریخو شریعت یہ پریخو دو سپو تا پاتی شکر دی پاکستان کے دا سپو دا سسٹم نشتا یا اللہ شکر دی نشتا تو اولیاء دی پاکستان کے دروغ نشتا سود نشتا رشوت نشتا مہنگائی خوڑو شتا نا مہنگائی ماں چاوی دا سی صاحب دی میں بالکل خی صاحب دی وہی نئے پرانے پاکستان میں کوئی فرق ہے میں بالکل نہیں ہے وہی کیا مطلب میں بس اڑنے کا نظام ہے پرانے پاکستان میں پرندے اڑتے تھے نئے پاکستان میں پیٹرول اڑ رہا ہے بات صرف اڑنے کی ہے جب پرندے اڑتے تھے تو تم اعتراض کرنے والے نہیں تھے اور آج جب پیٹرول اڑ رہا ہے تو کیوں ناراض ہو توجہ بات تو اڑان کی ہے بات تو پروان کی ہے وہی ترقی نشمدار سیس قیمت پر ترقی روان دی دا 600 نه تروڑا روان دا پا بارا 1400 تا شکر دے الحمدللہ وہ رسیدہ توجہ خوشحال اکڑی کنا تا چھ رالی پا بے نظیر ایرپورٹ او باچا خان ایرپورٹ او تا چھ دا ملیشین رالما او ستاغا کلیپون زمان یاد دی او تاوی بدلویے تاوی بدلویے نظام نوی کو سنگا شو نظام نوی کو او صوباری ننی پاگا صوباری کی نولی کنا توجہ توجہ آدم علیہ السلام نواخل عیسیٰ علیہ السلام تک دا ټول پیغمبرانو سو پا ہر دور کے مشری پیغمبرانو کڑی چا کڑی دا اور ہر یو پیغمبر پا سر بانی پٹکے ہو دا کائنات دا نظام جوڑ پٹکو والا دا پارا دی انقلاب راولین پٹکو والا زتور پٹکیم منم سپین پٹکیم منم زیڑ پٹکیم منم تور پٹکیم ورشکانا گا سپر پاور نے دلا سپر پاور جوڑ کا سپر امریکہ دم دبا کے پتیخ تا مجبور شوا مسئلہ دادا زٹول پاٹو تا دیش لیگا ز این پی تا سلام کم مسلم لیگ تا سلام کم پی تا سلام کم پی ٹی آئی تا سلام کم ٹول تا سلام کم ٹول پاٹو والا مسلمانان دی اللہ دے ٹول تبلیغ کے سالور میں اشتولا قبول کی خو خراب پارچا کشتا او آئی خو خرابو خو خراب این پی کمشتا مسلم لیگ کمشتا پی کمشتا پی ٹی آئی کمشتا اور مولیانو پتوڑ لاس کے دے خو خراب پا مولیانو کمو اوایا کن اوایا لحاظ دا چام نکم خپکی گئے ما یوزے کہ دو پوڑریان تشریف فرماو گرمون دا پوڑریانو تذکرم پا دب کو میں فرماو تشریف فرماو دو مولیان روانو اگر یو مولا پہ سلامو کو اگر یو پوڑری بلتو چی علا مولیانو کی خم مسلمانان اشتا خو خراب جی سے بار چاکشتا خو خراب زب پاکستان کی زد پیزکس کورس منما دا کیمسٹری کورس منما دا بیالوجی کورس منما دا سائنس ٹیکنالوجی کورس منما دا میڈیکل کورس منما پہم قرآن پہم حدیث کورس منما دا ختم نبوت کورس منما خوایا خیبر پختونخوا کے دا باجو کورسونا اوہ دا باجو کورسونا لاس اخوزر دا سے دا دی کوری جو کر نایاب سٹوڈیو والا مکمل کوری جو کہ لاس اخوزر دا باجو سٹوڈیو دا باجو کورسونا دا سوک چه لاس نخوری دا ٹکا باجو والا دا باجو کورسونا دا زبات کی گورم چه دا تصویر زوم کما بداری کی دا باجو کورسونا دی ماشومان نا چه پینزا کالا پس ڈمان جوڑ شی غوارے دا مدرسے و زمان دا سکول سٹوڈنٹان نا چه ڈمان جوڑ شی غوارے یہ ستاغا یو مشروطوی وی باجا بوتا زخم میں ما تا خونن پتاو لگی تا دا باجو پروفیسر ہے دی با باجا وطا اسخی یو غم نه دینو یو غم نه توجه په بار ربیول باندې ته پروګرام ما بار ربیول تر کې کراچي کې پروګرامات میں ټریول کې بنارس کې فرنټیر کې لانډ کې آلتو په بار ربیول باندې راشه په لاهور کې په جلوس کې د میلاد په جلوس کې هور روانه کړي د جیوی دې ځل هورم پکې تشریف راوړي دا ویډیو کلیپ چا کتلی کنه کتلم دې کنم دې کتلی اور خوله روانه کړي و خزي سره خبره کړي و په 30000 روپے بیا ولا 10000 ور کړي هغه په پیار وکړه اوس پورې لا مقدمه روانه ما ته مولوی صاحب د هوري صفات دادي چې دار سړی بخپل هوري په جنت کې الله دې ټول ته نصیب کی امين او چته وازو امين خدا پلار هوري سره به د زوی سکار نه او د زوی هوري سره د پلار سکار نه الله غیرتی دي زمان نبی غیرتی دي جنتیم غیرتی دي یو کس د بل چاهوره په جنت کې قتل نشي نمای دار چا بخپل خپل هوري مې دا پلاور کې جدي دا کوم هوره دا جلوس په منس کې روانه کړي و مې لګ دادی وضاحت راتو کې دا د چا دا چا دا ما يحور لو كشاملاتي توجه
نن د پیغمبر په نوم خلک ډانس کوي د پیغمبر په نوم غاني وي د پیغمبر په نوم ګډیږي د پیغمبر په نوم میوزک دی توجہ ماته کسو ارتغل के बारे में क्या कहते हैं मैं राशि तो वायमा माना तपोस के मैं अर्तगुल सीरियल पर बैकग्राउंड की म्यूजिक दी म्यूजिक पे इस्लाम की जायज दी सरो खजर जब हम दकार न था जायज दी म्यूजिक जायज दी कुरान और हदीस की म्यूजिक जायज दी वो जायज दी और द गाजी अर्तगल